سلامونه ملګرو په دې هیله چې تاسو به ټول ته روغ او جوړې زه یم سردار ولی اریان تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزai یوټیوب چینل ملګرو ډېر خوښ مې ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم ملګرو په نننۍ ویډیو کې د طریقه درو کوم زمونږ انټرنیټ ولې زیات مصرف کوي او دغه انټرنیټ مصرف موږ څنګه کمولی شو ملګرو مې ډېر خوندور اپلیکیشن درته راوړی په دغه اپلیکیشن کې موږ خامخا 100% کولو چې خپل انټرنیټ مصرف ډېر زیات راکم کو لومړی ملګرو دلیل دا چې موږ انټرنیټ ولې زیات مصرفیږي مثال په توګه ملګرو زه ټیک ټاک کاروم یا هم یوټیوب کاروم کله زه هغه کاروم چې کار ګوتې وم کله چې غواړم چې هغه کلوز کړم نو زه بندومه خو په حقیقت کې هغه تاسو بند کړی نه خو هغه بیا هم تاسو څخه امبیانې خوري ملګرو تاسو به هم ډېر امتحان شوي کله چې یو سوشل میډیا تاسو کاروئ هغه بیرته بنده کړئ نو هغې نوټیفیکیشن دی هغې میسج هغه ټول تاسو ته بیرته را روان وي خو هغه هم بیا ستاسو امبیانې مصرفي خو موږ ته معلومه وي چې موږ دا بند کړي دي خو هغه بند نه په حاصل کې هغه ستاسو امبیانې مصرفوي تر ټولو غټ دلیل همدا ده ملګرو چې د بیکګراوند شاته هغه اپلیکیشن فعال وي او زموږ انټرنیټ څخه امبیانې څنګه ده خوري خو نن درته ښایم ملګرو چې دغه غلطي چې موږ څنګه مخنیوی کولی شو او موږ څنګه کولی شو چې دغې مصرف څنګه کو راکم کو مثال په توګه نن چې کومه طریقه ملګرو درته ښایم تاسو یو انټرنیټي بکسه فعاله کړئ ستاسو 3 ورځې کېږي خو که چېرې دغه طریقه اوس وکاروئ او دغه طریقه ستاسو زده کړي نو تاسو هغه 6 ورځې کارولی شئ کوم بسته مو چې مخکې 3 ورځې کېدله په دغه طریقه تاسو کولی شئ هغه بسته 6 ورځې وکاروئ نو ډېره خوندوره طریقه ده دې طریقې ته یوازې یو اپلیکیشن ته ضرورت د نیټ ګارډ په نوم اپلیکیشن ده د لوګو د ملګرو دې لینک تاسو ډسکرپشن کې هم اچوم کولی شئ دا تاسو له پلی سټور څخه هم را ډاونلوډ کړئ نو ډېر خوندور اپلیکیشن هیڅ کار تاسو نه غواړي یوازې کوم طریقه زه درته ښیم دا طریقه تاسو وکړئ نو ستاسو به هم انټرنیټ مصرف کم شي نو زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم ملګرو که چېرې ستاسو اول ځل ټیکنیکل احمدزai یوټیوب چینل ګورئ نو زه خوښېږم زموږ ویډیو لایک کړئ چینل هم سره سبسکرایب کړئ نو زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم نو له موږ سره اوسېږئ چې دا ملګرو ډېر لینک تاسو په ډسکرپشن کې اچوم اوس طریقه تاسو ته ښیم نو لومړی به ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ د کوم چې ما درته نښه کړه د نیټ ګارډ په نوم دا به را ډاونلوډ کړئ کله مو سره ډاونلوډ کړو دلته څخه یوازې یو پرمیشن غواړي هماغه پرمیشن به څنګه کو سره وکړو دا ملګرو د خپل د نیټ ګارډ څنګه دا پالیسي ده دلته تاسو سره آی اګری ورته انتخاب کړئ نو دلته ملګرو کوم اپلیکیشنونه زموږ په موبایل کې انسټال شوي د هغه ټول اپلیکیشنونه ملګرو موږ ته دلته راړوي نو تاسو ملګرو څنګه دا لومړی ټیک مارک څخه پاس کوم لګېدل ملګرو دا به څنګه ورته آن کړئ نو دا څنګه باید تاسو خامخا ورته آن کړئ ملګرو دلته موږ ته 2 نښې راکوي ملګرو بخښنه غواړم ما تاسو ته هم تاسو ولې دلته موږ څخه یو پرمیشن غواړي هغه پرمیشن باید دلته موږ خانه ملګرو دغه د اپلیکیشن ته ما پرمیشن ورکړو تاسو هم یو پرمیشن ورکړئ تر څو دا ستاسو موبایل ته لاسرسی پیدا کړي ملګرو موږ دلته تاسو وګورئ 2 نښې راکوي یوه د وای فای علامه ده بل هم د سیګنال علامه ده د وای فای په دې معنا ملګرو که چېرې موږ انټرنیټ څخه وای فای استعمالوو نو تاسو به خامخا ورسره وای فای هم وهئ او د سیګنال چې دا ملګرو څنګه چې ار لیکلی دا په دې معنا چې تاسو انټرنیټ یا هم ډاټا ته لاسرسی لري او همغه ډاټا څخه استفاده کوئ مثال په توګه ملګرو زه دا دریا اپلیکیشن چې کوم دا از کوم ملګرو زه غواړم دې مصرف راکړم چې دې اپلیکیشن کې چې کومره امبیانې مصرفېږي هغه د نور ما څخه نه مصرفېږي که چېرې تاسې وای فای ته لاسرسی لرئ وای فای کاروئ نو دغه د وای فای علامه څنګ کې ورسره وهئ که چېرې هم وای فای کاروئ هم ډیټا کاروئ نو په څنګ کې دغه ډیټا علامه هم ورسره وهئ ملګرو دا په دې معنا چې دغه اپلیکیشن نور څنګه سو بند سو که چېرې زه د اپلیکیشن تر ننه هم زم د اپلیکیشن ماته نه راخلاصېږي د اپلیکیشن نوټیفیکیشن د میسج نور هېڅ شی هم ماته نه راځي او نه هم کوم انټرنیټ چې ورباندې مصرفي دی هغه هم نور ورباندې مصرفېږي که چېرې دلته راکاسې ملګرو ته لیکلی فیسبوک نه کله چې په دې فیسبوک باندې کلیک وکړو ملګرو ته هم د وای فای علامه راکوي هم د سیګنال علامه راکوي که چېرې وای فای وهو دا په دې معنا شو دا وای فای کې نور نه مصرفېږي او ډیټا کې مصرفېږي که چېرې سیګنال علامه هم ورسره وهو نو په دې باندې سیګنال هم کټ شو یا نه په وای فای کې انټرنیټ مصرفوي او نه هم په ډاټا کې انټرنیټ ورباندې مصرفېږي نور کوم اپلیکیشنونه زموږ په موبایل کې انسټال دي دا فیسبوکونه چې کوم انسټال شوي دا ټول مصرفېږي خو که چېرې کوم پاس طریقه مو چې د ریا او د فیسبوک سره وکړه دا طریقه له نور اپلیکیشنونو سره هم وکړي او داسې کلوز کړي نو ستاسو انټرنیټ څنګه سرپجوي کېږي ستاسو انټرنیټ د مصرفېدو ګراف به څنګه شي راکم شي نو په همدغه طریقه تاسو کولی شئ انټرنیټ مصرف په ډېر اساني سره راکم کړئ که چېرې ملګرو اوس تاسو ډیټا خلاصه کړئ نو په دغه فیسبوک ته ورننوځئ نو فیسبوک به تاسو ته نه خلاصېږي ځکه تاسو فیسبوک دلته څنګه ده کلوز کړی ده بند کړی مې ده که چېرې غواړئ بېرته فیسبوک استعمال کړئ نو تاسو بېرته اپلیکیشن ته راځئ دا د سیګنال او د وای فای علامه به دواړه څنګه ورڅخه ایسته کوئ اوس دا په دې معنا شوله ملګرو چې اوس بېرته د اپلیکیشن ته موږ اجازه ورکړه چې زموږ انټرنیټ دی مصرف شي
نو هیله چې دغه معلوماتي ویډیو مو خوښي او ښه مو زده کړې وي. ملګرو بیا هم ته که چیرې اول ځل تاسو ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل ګورئ نو مهرباني وکړئ چینل خامخا سره سبسکرایب کړئ. نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور معلوماتي ویډیو تاسو ته د کومه پلو یا بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسئ.